سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا په فرانسه کې زه په خپلو اسنادو کې عمر زیاتولی شم او که نه. نو غواړم چې د غرور ته جواب ورکړم. وروره بالکل ته خپل عمر صحیح عمر که چیرې تا غلط عمر ورکړی او ته اوس غواړې چې خپل صحیح عمر ورکړې او صحیح عمر ستا زیات او تا اول ځل کې کم ورکړی، نو بالکل ته دا سمولی شي. ته عمر کې تغییرات راوستلی شي، ته نوم کې، تخلص کې، هر څه کې تغییرات راوستلی شي. که چیرې تا اسناد اخیستي نو بیا به ته دې دپاره محکمې ته به ځي. هغه دغه پروسه لږ طولاني ده، لږ وخت نیسي، ولې ته بدلولی شي. د وکیل په طریق به خپل نوم، تخلص یا تاریخ تولد یا جای تولد، هر څه چې دي، هر څه چې ته غواړې بدل کړي، هغه بالکل ته بدلولی شي. که چیرې تا اسناد نه یې اخیستي او ته اوس په حاصل کې دوماندې ازیل ته انټرویو ته منتظر یې او تا صرف ریسیپیسي اخیستي او هغې کې ستا نوم کم او ته غواړې چې زیات کړې، نو ستا سره یو بهترینه موقع، بهترین چانس ستا د ټول نه اسان هغه ستا انټرویو ده. په انټرویو کې ورته ته ویلی شي چې زما صحیح عمر دا دی، دغه زما تذکیره ده، هغې مطابق دا زما صحیح عمر دی. په ریسیپیسي کې چې کوم د دوماندې ازیل ریسیپیسي دی، هغې کې زما عمر غلط دی، نو ته خپل عمر صحیح کولی شي. دا ستا لپاره بهترینه موقع ده. دا دویم حالت شو. دریم حالت، که چیرې تا انټرویو ورکړي، تا ورته انټرویو کې یادونه کړې او ستا اوس هم تا سره چې کومه ریسیپیسي هغې کې ستا عمر کمي، غلطي، او ته غواړې چې عمر دې صحیح شي، هر کله چې تا ته اسناد راله نو هغه تا ته بیا اکدونسانس دپاره چې کوم دی تا له فارمولیر یو فورمه رالیږي. هغه فورمه ته بېرته ډکې، خپل دقیق ټول معلومات ورته لیکي او هغه ورلیږي. نو هر کله چې هغه فورمه ته ډکې، په هغې فورمه کې ته صحیح تاریخ تولد ولیکه چې کوم تا ورته په انټرویو کې ویلی، کوم چې ستا په تذکیره کې دی او کوم چې ستا صحیح عمر دی، نو هغه ورولېږه. انشاءالله ستا عمر چې کوم دی هغه به صحیح شي، تغییر بشي، بدل بشي. نو دغه درې حالتو کې خپل نوم ته تغییرولی شي. که چیرې اسناد لري نو بیا ته باید لاړ شي، وکیل ونیسي، محکمه وکړي، نو ته نوم، تخلص، تاریخ تولد، جای تولد، هر معلومات چې ته غواړې هغې کې تغییرات راولي، صحیح کړې، نو ته بالکل صحیح کولی شي. دغه یې پروسس دی. نو ملګرو، تاسو که هره پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه همیشه صرف او صرف په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو ماته لیکئ. انشاءالله په خپل وخت به زه تاسو ته ستاسو د پوښتنې جواب در کوم. نو مننه.